اے بختورو نامور د جهان جوړ شي بیا په یو قدم تر عرش پورې رسینو او دغه ګران منزل هغه ته آسان جوړ شي سبحان الله یا چې صحبت محبت د ولی وکړي نو د کیت مر غوندې بس پین انسان جوړ شي نو رب من یو د رسول سره کی نکړي او د هغې خلکو به څنګه ایمان جوړ شي یا بادشاهان د زمانې غلامان دي او چې غلام د مدینې د جانان جوړ شي نو چې غمجن محمد زمان سوایل غواړي نو او حمد و نعت و منقبت په زبان جوړ شي دریو مرداونی سیار شاړو مختصر د قرآن د منور خان په یو غم لیکل وې دلته مینور سوک دی او زما د زړګي سر دی سبحان الله او دلته مینور سوک دی او زما د زړګي سر دی هر کله میلاد کوي په نوم د منور دی قربان ماشاءالله او دلته مینور سوک دی او زما د زړګي سر دی هر کله میلاد کوي په نوم د منور دی او یماتری قربان او کړي هر کله میلاد ویتل دی دا آباد مولا دی لری خاد عاشق د مدینه منورې نبی سرور دی هر کله میلاد کوي په نوم د منور دی او یماتری قربان ماشاءالله یا عاشق د مدینه دی مېل پښنی روزه دی د کلی سجن دی ماشاءالله عاشق د مدینه دی مېل پښنی روزه دی د کلی سجن دی د کلی نراغله لنسپور کې مسافر دی د کلی نراغله لنسپور کې مسافر دی نو هر کلی میلاد کوي په نوم د منور دی او یماتری قربان او دلته مینور سوک دی او زما د زړګي سر دی هر کله میلاد کوي په نوم د منور دی او یماتری قربان یا استاد تاج محمد خان زبیر سکندر خان راغلی نور دوستان او استاد تاج محمد خان زبیر سکندر خان راغلی نور دوستان راغلی سجن دینا استاد جمشید بادر دی راغلی سجن دینا استاد جمشید بادر دی نو هر کله میلاد کوي په نوم د منور دی او یماتری قربان یا راغلی دا ټک دی معشوم فیضان خټک دی راغلی دا هټک دی ناتخوان فیضان خټک دی جذبې د مینې ډک دی ناتخوان د محمد نبی خیر البشر دی ناتخوان د محمد نبی خیر البشر دی نو هر کله میلاد کوي په نوم د منور دی او یماتری قربان یا ناتخوان د پاک نبیم میلاد کړم میلادیم ناتخوان د پاک نبیم میلاد کړم میلادیم مرید د پیرمان کیم
नु खटक राजी शिन बाग ना मलगरो दे नो कर दे औ खटक राजी शिन बाग ना मलगरो दे नो कर दे नो हर कलिमे लात कवि पनुदा मनवर दे औ यमथी कुर्बान